بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. نوې بجټ پیش شوی دی. په نوي بجټ کې چې کم تنخوادار طبقه ده په هغې باندې څومره ټیکس لګېدلی دی، کم رد و بدل پکې شوی دی، نو هغې باندې را شارټ ویډیو کوو. ګورئ لومړی خبره خو دا ده چې 50,000 چې د دې نه مخکې 50,000 د چا تنخوا وه نه په هغې باندې ټیکس و. اوس 50,000 چې د چا تنخوا ده په هغې باندې ټیکس نشته. دا 1 लाख والا باندې څومره ټیکس دی، 1.5 लाख والا، 2 लाख والا باندې په دې باندې چې څومره موس ټیکس دی نو دا نیم په نیمه د تېر کال نه کم دی. حکومت دا فیصله ولې وکړه ټیکس یې ولې په تنخواداره طبقه باندې کم کو؟ دا د دې وجې نه چې هسې هم مهنګایي ده، نو چې مهنګایي ده او بل طرف ته په دې باندې ټیکس هم ډېري، نو دا خو په دې باندې برډن او بوج سیوا شو، نو دوی له د ریلیف ورکولو لپاره یې ټیکس نیم په نیمه باندې په دې باندې کم کړی دی. په کم یو باندې څومره دی نو راځئ چې ځان دې خبر کړو. ګورئ 50,000 چې اوس د چا تنخوا ده نو په هغې باندې خو ټیکس نشته. چې 1 लाख د چا تنخوا ده نه په هغې باندې ټیکس دی 100 روپۍ. 100 روپۍ ټیکس چې کوم دی نو اوس دا څه شی دی؟ دا 100 روپۍ ټیکس په ایکچوال کې هېڅ نه دی، خو دا 100 روپۍ ټیکس یې په دې وجه باندې لګولی دی چې دی به هم په ټیکس نیټ کې راشي، لکه ټیکس فایلرز به شي، نو د فایلرز هغه تعداد به سیوا شي. 1.5 लाख چې د چا تنخوا ده په هغې باندې ټیکس دی 3,500 روپۍ. اوس ګورئ 3,500 چې دی دې نه به تاسو ته پته ولګي چې دا تېر کال 7,500 لکه 7,500 نو 3,500 شو، نیم په نیمه کم شو، داسې د هر یو نیم په نیمه باندې کم کړی دی. 2 लाख چې د چا تنخوا ده په هغې باندې اوس ټیکس دی 7,000 روپیز، 7,000 روپۍ. 2.5 लाख چې د چا ده په هغې باندې دی 13,200 روپۍ ټیکس دی. 3 लाख چې د چا تنخوا ده نه په هغې باندې 19,000 ټیکس دی. او 4 लाख چې د چا تنخوا ده نو په هغې باندې ټیکس چې دی نو دا دی 37,000. نو اوس تېر کال په دې باندې چې دا چې باندې 37,000 دی 4 लाख تنخوا والا باندې، نو د دې ټیکس تېر کالو 52,000، نو د 52,000 نه ورته لکه 37,000 کو، نو داسې په هر یو باندې ټیکس کم شوی دی. نو دا د دې تنخوا باره کې یو شارټ ویډیو. داسې ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.